جلال آباد ښار کې یو او راغلي یو د رمسال چوک ته. دا زه تاسو لپاره یو ځل بیا د دغې چوک څخه یو په زړه پورې او د خوښۍ خبر لرو. تازه د کندوز په نامه یو کباب رستوران جوړ شوی چې ماشاءالله په ډېر کم وخت کې د زیاتو هیوادوالو پام ځان ته راړولی. چې یو څه خوراک یې اقتصادي دی او بل دا دی چې دغه خپله کباب هم د صحت په بنا باندې صحي دی، نو په دې خاطر مو دا انتخاب کوه. قابلی داریم، ملنگ داریم، مایچه داریم، چاینکی داریم از گوشت گوسفند. در پشتو چی میگه برش؟ پسه میگن. از این داریم دیگه. تکه کباب، شامی کباب داریم، کباب چوپان داریم، سیجی داریم، کرایی مرغ داریم، بسیار خوب شیریخ داریم. خلکو ډیر زیات صفت کوو چې یاره کندوز کباب ډیر مشهور دی په جلال آباد ښار کې د رمسال چوک کې. نو واقعیت چې موږ رالو په اول ځل زموږ ډیر عزت او احترام هم وشو. این از چی خاطر مولنگ پلاو میگه؟ این به خاطر مولنگ پلاو میگه، هم مغز صحیح داره، هم گوشت زیاد داره، همون تو دیگه شی صحیح است که این مولنگ پلاو میگه. باز بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي او تلپاتې نامه سلامونه. جوړ په خیر، ستړي مه شئ. د همیشه بهار درنو لیدونکو هیله من یم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانع الله باور یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې یو او راغلي یو د رمسال چوک ته. دا زه تاسو لپاره یو ځل بیا د دغې چوک څخه یو په زړه پورې او د خوښۍ خبر لرو. دلته نو تازه د کندوز په نامه یو کباب رستوران جوړ شوی چې ماشاءالله په ډېر کم وخت کې د زیاتو هیوادوالو پام ځان ته راړولی. دا چې په ټوله کې دغه رستوران څومره وخت کېږي په دغې چوک کې جوړ شوی دی. دغه کباب ولې په کم وخت کې زیات شهرت ومونده. دلته به د مسؤلینو سره ترڅنګ هغوی چې دلته د دغې کباب د خوراک لپاره راځي هغوی سره خبرې اترې او د زړه خواله هم لرو. نو هیله من یم چې تر پایه راسره پاتې شئ او د دغې ښکلې خپرونې څخه په پوره معنا خوند واخلئ.
بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درنو لیدونکو نو لکه څرنګه چې د دغې هوټل نوم کندوز کباب دی نو ماشاءالله دغسې ښایسته کباب دلته هر ماښام او هره غرمه تیارېږي چې زموږ هېوادوال ورته د ډېرو لرو ځایونو څخه راځي او دغه ښایسته کباب چې تازه دلته پخېږي د خوسکي د تازه غوښې څخه دغلته مجدن کوي استاد سره به خبرې ترې ولرو سلامونه استاد ستړی مه شئ علیکم سلام جوړ په خیر جوړې په خیر صحتمند دي په خیر وروره زیاته مننه خوشحال ولګه مخکې راشه ښه انشاءالله صحت ښه دی الحمدلله شکر ده خیر راغلی ډېره زیاته مننه نوم دې راته واخله زما نوم طوفان کمال دی د بغلان ولایت څخه یم طوفان کمال و کمال صاحب ښه الحمدلله شکر ګرمۍ سره هم جوړې الحمدلله گزاره کوو نو تاسو خو ټول کار چې دی که نه اور سره به یو څه به چې دی ګرمي واقعیت د و ګرمي هم وي د اور سره هم کار وي نو بیا هم گزاره کوي دونې ګرمي هم نه وي لکه نسبت په نورو هغه باندې که نه دا راته ووایه چې په دغې رستوران کې ته کباب تیاروې که نه کومه بله برخه کې کار کوي نه موږ دغې کباب تیارولو په برخه کې کار کوو ګوشتخانه ورته وایي گوشتخانه و ګوشتخانه گوشتخانه ورته و گوشتخانه ورته وایي ګوشتخانې کې کار کوو یعنی دغه کباب جوړوو دا شامي جوړوو دغه مواد کوو خوسکي غوښه ده و د خوسکي غوښه ده دغه دا ورسره وازده ده سپینه که بل شی ده نه نه دغه چې دا د لم وازده ورته وایي د پسه وازده او دا غوښه یې چې ده دغه د خوسکي غوښه ده خوسکي سره د پسم یو جوړه و د وازده چې ده د پسه وازده ده نوره غوښه د خوسکي غوښه ده دا 12 سیخان دي که شپږ سیخان دا 8 سیخان دي چې 2 دانې شامي وي 6 دانې تیکه ورته وایي ساده غوښه وي یو کس پې مړېږي ښه صحیح ښه صحیح یعنې اضافه کېږي ورنه ځکه یوه ګرمه ډوډۍ وي یو ترموز چای وي یو پلیټ چکني ورسره وي پاس په لوحه کې چې دی لیکل شوي خوراک په 100 افغانۍ و په 100 افغانۍ خوراک ده قندوز کباب 8 سیخه یوه ډوډۍ یو ترموز چای او یوه چکني ډېر ښه چای هم ورسره دی نو و چای هم ورسره د چکني هم خدمت ورسره یې پکې بیخي جوړېږي بیا ښه صحیح ځای هم ښایسته وي موسم هم سوړ وي یعنې کولر سهولتونه ډېر وي الحمدلله چې چای هم شین ورته پروت وي نو خوند کوي سړي دمه ډېر مخکې چېرته کار کړی و تا موږ خو دغه مسلک دی یعنې مخکې پخواني هوټلونه چې موږ دي په کابل کې دي اوس دلته یوه موږ نمایندګي راوړې ده د ننګرهار قندوز کباب په نامه یعنې مرکزي قندوز کباب اوس مو دلته فعالیت کړی دی تقریبا 8-9 کاله کېږي دغه موږ مسلک دی او دغه کې مصروفه یو ماشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ بریالی اوسئ څه پیغام دی نورو ننګرهاریانو د هغو چې په ننګرهار کې اوسېږي او تر اوسه خبر نه دي تر څو هغه هم دلته راشي دا ښایسته کباب نوشي جن کړي بس زموږ دغه پیغام د ننګرهاریانو ښاریانو ته زموږ وروڼو ته وروره چې راشئ کیفیت زموږ تجربه تاسو راشئ خوند یې وګورئ انشاءالله تعالی یو بار امتحان بار نشي جان یعنی یو وار چې راشي انشاءالله هر وخت به راځئ دغې ځای ته ډېره مننه تشکر سلامت اوسئ خوشحاله شم د لیدلو سلامونه وروره ستړی مه شئ جوړ په خیر صحت دې ښه دی خیر صحت قراري ده انشاءالله شکر الحمدلله الله فضل ډېره زیاته مننه نوم دې راته واخله ګرانه نوم مې نومان دی ننګرهار ولایت مومند نومان څنګه نومان جانه شکر الله صحت دې ښه دی الحمدلله الله فضل کومو کارونو مصروفه یې دکاندار یم دکاندار یې خوراک فروشي نه رخ دکان مې دی رخ دکان دی څنګه دی خوراک څنګه دی دې نوي کندوز کباب رستوران کباب ښایسته کباب دی خوشمزهداره کباب دی تاسو پکې یوازې دغه مولنګي ورجه والا کړی وې که نه او سیخ کباب مو دواړه تاسو لپاره خصوصا څه شی ډېر خوندور سیخ کباب سیخ کباب ډېر مزهناک دی تنور د ملګري دی دا مې ترزبړې دا دوی ملګري دي دا راته ووایه چې تاسو ټولو کې خرچه چا کړې ده تا کړې که نه ټولو په شریکه کړې ټول شریکه باندې شریکه باندې پیسې مخکې لا اچولې نه اوس اچولې بعد اچو او که څه تاواني نه کېږي ګوره نه یو هم تاواني کېږي نه پکې ټول دکانداران دي ټول دکانداران دي بیا خو سره جوړ یاست او ټول جوړ سره خوراک دې وکړو ډېره مننه لیدونکو راسره اوسئ دلته به ناظر نورو
ځوانانو سره خبرې اترې ولرو چې دلته راغلي دي. سلامونه قاري صاحب، خاص دی اجازه ده چې خبرې وکړو؟ ستړی مه شئ، جوړ په خیر. خاص دی انشاءالله. صحت مو ښه دی؟ بالکل خیر. تاسو خاص لږ مخ تاو کړي تر څو زموږ لیدونکي دې وګوري. څنګه یې؟ خیر دی الله دې بس صحتمند دی انشاءالله. بالکل خیر. تاسو ډوډۍ دې وخوړله؟ خوند یې څنګه و؟ ډېر خوندور خواړه جوړوي. څه دې وخوړو خپله؟ موږ دغه مولنګ وخوړ. مولنګ دې وخوړو؟ تر څنګ کباب هم او کباب مو شومړې ورسره وي؟ شومړې مو سره چای هم ورسره دی؟ چای خو بس سره پرې ملاوي. نور څه غواړې؟ بس نور څه نه غواړو. دغه څه فرق و فرق هیڅ کې فرق نه و. ډېر خوندور و. ډېر کار نه شوی بیا درته تازه کړم. نه ډېر خوندور راغلی. ډېر ښه شی. موږ دا څو ځایو چې راځو ځکه دا ښه خواړه شي. نه ډېر ښه برابر. زرداره ته ووایه چې په کومو کارونو مصروف یې ته؟ زه خو دلته صرافۍ کې یم. صرافۍ کې؟ دلته اوس په چکر راغلی یې؟ چکر باندې راغلی وم. ځان تاواني کې نو؟ اوس تاواني یم که د هلکان راغلي وو ملګري مې وو. ځان تا په چاقو وویله که هغو؟ نه ما په چاقو هغه دوی چاقو. سلامت اوسې. خوشحاله اوسې. نور دې ملګري دي که دا؟ ملګري مې دي وو. تر زامن غفوري دغه صاحب مغفور الله غفوري مې دی. هغه کاري صاحب سیف الله دی. د تر زوی مې دی. او دا رحیم الله دا مې تر زوی دی. ماما چې وایي جیب ګرایي که نه خو هېڅ ډول پیدا کېږي ورته که هماغه حساب دی که نه؟ هماغه حساب دی بالکل. ډېره مننه. سلامت اوسئ. خوشحاله اوسئ. څه پیغام غوښتل نه لرئ؟ الله دې وبخښي. یو پیغام. ډېره مننه. سلامت اوسئ. نو دلته نو ماشاءالله نورو ځوانانو سره به خبرې اترې ولرو. سلام علیکم. تاسو خاص دی اجازه ده چې خبرې وکړو؟ سړی مشر وره ښه یې؟ مننه. خیر چې کور ودان. صحت دې ښه دی انشاءالله؟ شکر الحمدلله. ډېره زیاته مننه. نوم دې راته واخله ګرانو. عبدالصبور. عبدالصبور. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. تاسو خاص دی؟ ډېره زیاته مننه. په کومو کارونو مصروفه یې؟ بس موږ همدغلته کاروبار کې ښار کې دوکانونه دي او بس. دوکانونه دي؟ اوس راغلی د تاسو د ساعت تېري وکړئ؟ نو بس دغه ملګري ټول دوستان راجمع شوي دي چې لاړ شو کندوز سیخ کباب به وخورو. راځئ دې نه ښه خبره. لا اوس تازه خبر شوي که نه چا نه خبر شوي؟ نه زموږ خو تقریبا دغه درېیم څلورم ځل دی خو دغه مېلمانه دي. دغه هلک کابل نه راغلی دی او نو بس دغه ملګري د مېلمانه دي. دې د خاطر موږ کندوز کباب ته دلته راغلي یو. ته چې کله اول ځل دلته راغلی وې که نه څه دې خوړلی و چې بیا دویم ځل دلته راغلی بیا درېیم ځل؟ نو که لومړی ځل چې مونږ راتلو نو خلکو ډېر زیات صفت کوو چې یاره کندوز کباب ډېر مشهور دی په جلال آباد ښار کې د رمسال چوک کې. نو واقعیت چې مونږ رالو په اول ځل زمونږ ډېر عزت او احترام هم وشو. نو دغه کوم مېلمانه یا دوستان چې کله مونږ سره وي نو مونږ همیشه هم دلته راځو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. مننه. یوازې چې دا سی جی والا کړی که نه پلاو ورسره و؟ بس پلاو او سی جي او دغه بعضې یو نیم شی نه دي. نو بس ذوق دی نو ذوق دی. نو بس چې مونږ مېلمانه هم خفه نه شي او دغه درمه او چې مېلمانه سره نو تا باندې هغو ځای ګوپالي څنګه خپله خوښه نه شي کولی؟ نه خپله خوښه نه شي کولی. ډېره مننه. سلامت اوسئ. پیغام دې نورو ځوانانو ته؟ خیر. بس زمونږ دغه ټول ځوانان همدغه پیغام دی چې دغه خپل قیمتي وخت باید نه خرابوي او دغه کوم دوستان ملګري چې وخت پیدا کېږي د تفریح دپاره هم یو ښه ځای دی او باید همیشه دغسې راشي یو بنډار جوړ کړي د یو بل سره خبرې کوي او دلته کښېني نو ډېر ښه دی. همدې هیله ته ډوډۍ وخوره دې بل ورسره مونږ خبرې اترې وکړو. ډېره مننه. خیر. وروره ته هم ستړی مه شې. جوړې وروره ښه. سلامت اوسه. ښه انشاءالله. صحت ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. ډوډۍ کم زره وخوړه که نه؟ هو لا بس ښه دی. ښه صحیح ډوډۍ وه. کباب خوندور دی که نه؟ هو ډېر ښایسته. ته راته نوم دې واخله. عبدالصبور. عبدالصبور. هو. دواړه همنام یې؟ نه همنام یې نه یو خو ترور زامن یو. ښه. ډېر ښه ډېر ښه. ته هم دوکانداري کوې؟ هو. کومه برخه کې؟ زه سلمانۍ کې یم. سلمانۍ کې. څنګه دي ستاسو روزګارونه؟ شکر دی الحمدلله. ښه صحیح دي. ډېره زیاته مننه. ستا په څه پیغام غوښتل نشته دی؟ نه مننه ګرانه. ډېره مننه.
دا هغه ساحه ده چې کابلي پلاو مولنګي پلاو هم ورته وایي چې تیارېږي ماشاءالله تاسو ګورئ چې استاد څومره ښایسته او په زړه پورې جوړ کړی دی مخکې ورو یادونه وکړه چې دا استاد هم د مزار دی فکر کوم ته هم ډېر زیاته تجربه لري ورته ولرو استاد سلامونه ستړی مشي جوړ بخیر السلام علیکم خوب هستین جان بخیر خیرتی شکر بخیر اسمتان چیست محمد اسماعیل هستم محمد اسماعیل چطور هستی شکر از فضل خوب هستی شکر الحمدلله شکر از ما چقدر وقت میشه در اینجا کار میکنی تو در اینجا 4 ماه میشه استاد نه شهر ننگرهار 4 ماه میشه که کار میکنم او پیش از این کجا کار کردی پیش از این در خوست بودم از خوست باز چلستون کابل بودم در اینجا کار کردم قلعه فتح الله بودم در اینجا کار کردیم پیش از این در چقدر وقت پختن یاد کردی 3 سال 3.5 سال پختن یاد کردم 3.5 سال 3.5 سال یا کابلی پلاو است یا مولنگ پلاو است یه مولنگ پلاو است یعنی فعلا دستم است مولنگ پلاو است این از چه خاطر مولنگ پلاو میگه این به خاطر مولنگ پلاو میگه هم مغز صحیح داره هم گوشت زیاد داره همون تو دیگه شی صحیح است که این مولنگ پلاو میگه باز همون توش کم سیری دیگه یک نفر خوب صحیح سیر میکنه و هنوز ضیافه هم میکنه بعضی نفر 2 نفر هم میخوره یا علاوه چند نفر کافی است این به 2 نفر کافی است این بسیار هم تو شی والاست دیگه خب سیرش کم خورده میتونم بیخی دیگه بیخی سیرش کم میخوره هیچ از این بغیر دیگه چی شما اینجا پخته میکنید از این بغیر دیگه چاینکی است گوشت است کل چیز است که هر چیزی که دمی اتالا که پیدا میشه چیز است دیگه قابلی است مولنگ است پلاو است برای امشب چقدر پخته کردید برای امشب 1.5 بوجی 1.5 بوجی بله 1.5 بوجی چند قاب خامد قاب یزی دیگه شاید 300 قاب بیاید دیگه 300 قاب شما به این باز چقدر گوشت میندازید گوشت 300 قاب هم تو 300 پارچه گوشت هم 300 پارچه گوشت هم این را که از اول پخته میکنی چقدر وقت میگیری این 1.5 ساعت 1.5 ساعت بله 1.5 ساعت یک دفعه وقت میگیره 1 ساعت یک دفعه وقت میگیره یعنی رقم وقت فرستن میگیره نو تاسو ګورئ دوستانو چې ماشاءالله ډېر ښایسته وريجې استاد پخ کړی دي اگر چې زموږ فارسي هم یو څه کمزوری ده نقطه دې وکړي چې پوره معلومات چې تاسو لپاره موږ واخیسته ترلاسه کړي مو اوسئ استاد این گوشت از چی است؟ گوشت از گوساله است استاد گوساله گوساله بله گوساله حلال میکنیم ها یک دانه هر روز یک تا 1.5 تا تو گوساله حلال میکنیم گوساله تو گوساله خوبش باشه پیدا میکنیم گوساله حلال میکنیم کار سیار شما داری؟ نجان پیک خانه میبرن مردم خانه میبرن این بس شما خواب چند میدی؟ ایره 160 روپیه 160 بله تشکر زنده باشی چه پیام داری برای جوانا که توال جنا آمدن برای جوانا پیام دارم که بیاین قابل پلوی مولنگ پلوی قندوز کباب مرکزی را بخورن ببینن مزهش مردم ننگرهار ما فرست به خاطر مردم ننگرهار آمدیم خدمت کنیم به مردم ننگرهار یک چیز صحیح را بخورن تا امروز کدام نون صحیح نخورده بود مردم ننگرهار حال قندوز کباب آمده مرکزی ننگرهار چوک در امسال ننگرهار قندوز کباب میشه بیاین قابل پلاو مولنگ پلاو صحیح را بخورن که بخیر دیگه عیش کنن که چه رقم نون آمده در شهر جلال آباد چه نونی آمده که بخیر عیش کنه دیگه ان شاء الله تشکر زنده باشی با ما چیز خدمت دیگه باشه بخیر باشین بدون کو را سره پات شي باندې بلار شو د هیوادوال چې دلته راغلي همدغه مولنګ پلاو د خوراک لپاره هغوی سره به خبرې اترې ولرو چې هغوی نظریات څه دي باره کې
بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست درنو لیدونکو او د همدغې رستوران یوې بلې برخې ته رالو دلته تاسو ګورئ چې زموږ ډېری هېوادوال راغلي دي تر څو دا خوندور کباب نوشجان کړي نو ماشاءالله رستوران رښتیا هم چې کم وخت کېږي خو شهرت یې زیات موندلی دی او زموږ ډېری وطنوال دغلته راځي تر څو دغه خوندور او تازه سیخ کباب نوشجان کړي دوی سره به هم خبرې اترې ولرو دوی له کندز څخه دلته راغلي دي السلام علیکم ستړی مه شئ وروره ستړي مه شئ صحت مو ښه دی قراري ده طبقه ده ډېره زیاته مننه سلامت ستاسو ښه انشاءالله چارې مو ښې دي الحمدلله ستاسو خیر غواړو به عزت اوسئ ډېره زیاته مننه نوم دې راته واخله نوم مې شاه مسعود دی شاه مسعود څنګه یې الحمدلله کومو کارونو مصروفه یې زه د پوهنتون استاد یم قدرمن استاد څنګه یې الحمدلله ستاسو خیر غواړو کوم پوهنتون کې استاد یې الفلاح پوهنتون کې الفلاح پوهنتون کې کوم پوهنځي کې انجینري پوهنځي پوهنځي کې ښه ډېر ښه دا خو زموږ ویاړ است د افغانستان دا یې قدرمن لره به عزت اوسئ دا راته ووایه چې کندوز کباب هم څنګه اپیښه کړې وه والله دا خو داسې دی چې یو خو یې داسې یو وطني نوم دی او بل دا دی چې نظر په هغه اقتصادیت باندې چې یو څه خوراک یې اقتصادي دی او بل دا دی چې دغه خپله کباب هم د صحت په بنا باندې صحي دی نو په دې خاطر مو دا انتخاب کو راغلو دلته دا هم پیل ځل دی که نه مخکې هم راغلي نه یو دوه درې ځل مخکې هم راغلي تاسو لپاره خاص دغه کباب چې دی دلچسپه و د کباب یې ښه دی خوندور دی فقط یو خبره ده چې که موږ د دنیا خلکو ته وګورو یا فرضاً زموږ دغه عنعنه چې دا مهم شی چې دی په د هوټل په کاروبار کې دې ته کسټمر سټیسفیکشن وایي چې دلته څوک راځي باید هغه ګاهک خوشحاله شي که چېرته موږ تنها د قیمت پسې راځو د قیمت سره مهمه کوالټي او کیفیت هم دی یعنی موږ فرضاً زما یو توصیه د کندوز کباب والا ته دا هم ده چې که فرضاً دی دا خدمات وړاندې کوي دی کوشش دا وکړي چې دی تنها دې ته فکر ونه کړي چې زه تنها مشهورېږم او مشهورېږم ځکه د کاروبارونو اوج چې دی دا په دې کې دی چې دی ښه خدمات وړاندې کړي او د ښه خدماتو معنا دا ده که د دې نه ډېر زیات ګاهک راځي نو د دې فکر دا باید نه چې یاره زه دې په سیخ کې غوښه کمه کمه یا فرضاً زما دې هغه ماته د یو کسټمر ناست اوسېږي او هغه د انتظار کوي تر څو پورې چغې وهي دا ټول هغه څه دي که خدای نخواسته یو دفعه نوم په منفي طرف لاړه بیا نو مطمئنه هغه ګاهک دې ته نه راځي نو ښه خبره دا ده چې دوی خدمات په ډېر ښه او عالي طریقه باندې وړاندې کړي اوس دا راته ووایه چې تاسو درې واړو کې خرچه اوس چا کړې ده تاسو هم چا کوې لکه د نورو والله دا خو داسې دی چې عموما دا خرچې مشران کوي نو زموږ هم خرچه چې ده زموږ مشر کړې ده ډېره مننه صاحب وروستی پیغام دی ځوانانو ته هغوی چې په ننګرهار کې اوسېږي او تر اوسه پورې خبر نه وي تر څو هغه هم دلته راشي دا خوندور کباب نوشجان کړي والله دلته به د کندوز کباب په هکله به زه دومره ووایم چې دی خدای دې وکړي چې دی کیفیت ښه وړاندې کړي نو دا وطني خوراک دی ښه دا دی پاک دی صحي دی قیمت هم ښه دی نو ښه دا ده چې وطنوال ترې استفاده وکړي خدای مو قدرمن لره باعزته اوسئ دغه تیار دی خوشحاله اوسئ ډېره مننه
ماشاءالله تاسو ګورئ د هغو هېوادوالو لپاره چې غواړي د فامیل سره دلته راشي نو ماشاءالله ورته څومره ښایسته او په زړه پورې ځای هم جوړ شوی. تاسو ګورئ چې ماشاءالله څومره ښایسته پاک او ارام چاپېریال لري هغه هم په زیر زمینۍ کې نو دا فوق العاده او ډېر زیات یخ دی. ستړي مشئ ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو د دغې قدوس کباب مسؤل او مشر تاسو پوه چې دلته ناست دی داسې ډېرې مشتري ولرو چې څومره وخت کېږي دغه رستوران یې په جلال آباد ښار کې جوړ کړی څومره کسان دلته په کار مصروف دي تر سږې کباب نور کوم خواړه دلته تیارېږي. سلامونه وروره ستړی مشئ پیل. السلام علیکم ورحمت الله. خوب هستین بیادر خیریتی است؟ تشکر زیاده مننه. ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله بخیر سلامت باشین. خوش آمدین بیادر. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. اسم من عطاءالله است، مسئول قندوز کباب مرکزی ننگرهار فعلا. الله جانه دا راته ووایه چې د کندوز څخه دې څنګه راپېښه وکړه او بیا تا سره کوم احساس او فکر او تر څو په ننګرهار کې دغسې یوه څانګه جوړه کړي. بازم سلام تقدیم میکنم به بیننده های عزیز که ما را میبینه از طریق چینل شما. تقریبا 3.5 ماه میشه که ما این را فعالیت داریم اینجا جورش کردیم. 1-2 ماه سر دکوریشنش کار کردیم. 3.5 ماه میشه که با فعالیت شروع کردیم بر مردم غذا را توزیع میکنیم نان میتیم مردم. در ذهن شما چی میگشت که شما یک برانچ اینجا جور کنید به نام قندوز کباب؟ ما جلال آباد یک شهر یک زون است، یک شهر پخته است، یک ولایت کلان است. دیگه در اینجا آمدیم دیدیم نبودی تو یک چیزی. ما در کابل هم داریم تقریبا 10 دانه نمایندگی داریم برنجای خود داریم. در پلیسرخ داریم، در نواد فامیلی داریم، در قلعه فتح الله کابل داریم، در گلای پارک داریم در کابل نمایندگی های ماست. باز ما آمدیم در جلال آباد خواستیم که یک برنج خود اینجا جور کنیم. اینجا آمدیم چیزی نبود در وقت هیچ حال هر کس آمده قندوز کباب هر کی جور کرده از خود شهر جلال آباد مردم شروع کرده از لغمان آمده اینجا جور کرده از لوگر آمده از هر طرف دیگه هر کس کاپی کرده فعلا دیگه. باز ما اول میره این تو یک اول درس یک ریسک داره خطر داره سرمایه گذاری کردیم اینجا جور کردیم ولی هر کس ما را دیدن در هر طرف شهر هر گوشه شهر جلال آباد جور کرده مردم. حالا که میبینی مشتری رو میبینی نگران یا نمیاد ماشاءالله اینا شما اگر میشه کامرتان یک تو هم بتین ببینین شاید دیده باشین دیگه. ما راضی هستیم از مشتری های خود فعلا شکر است الحمدلله. مشتری ها میاین دیگه در هر جای بازی نمیخورن که برن در کاپی و در تقلبی و هر جای. بله دیگه ما ایره که در شهر جلال آباد رستوران هایشان بد نمیگیم از خود مردم جلال آباد رستوران بوده اینجا نان بسیار قیمت بوده نان قابلی 2.5 میدادن اینجا کباب 2.5 میدادن چای نمیدادن چای و گپا را پیسه میگرفتن در شهر. باز ما آمدیم همین مرکزی خود یک برنج خود اینجا آوردیم باز با اسم مرکزی ننگرهار جور کردیم اینجا. به غیر از کباب شما اینجا دیگه چیز تیار میکنید؟ ما قابلی داریم، ملنگ داریم، مایچه داریم، چاینکی داریم از گوشت گوسفند. در پشتو چی میگه برش؟ پسه میگن. از این داریم دیگه. تکه کباب، شامی کباب داریم، کباب چوپان داریم، سیجی داریم، کرایی مرغ داریم، بسیار خوب شیریخ داریم، شمله میگن شما، ما دوغ ایره داریم بسیار سرد، پیپسی و چیزا کوک و گپا داریم. خوب است ها. تصمیم به دیگه غذا هم داریم که جور کنیم به خیر آینده ان شاء الله. دا راته چې په دې ټولو کې کنه کوم یو ډیر مشتری لري چې مثلا بار بار ازي دماغ تقاضا کوي او تاسو هغه ډیر مشهور خیر بنگیریات کردین. بسیار تقاضای مردم از ملنگ و مایچه است. ماشاءالله ملنگ و مایچه که غذای قیمتی ما هم است 3.5 پس قیمتش و مردم شهر جلال آباد ماشاءالله بسیار ملنگ خور و مایچه خور است. در پشتو ادوک والا میگن ادوک میخورن زیاد ادوک والا امو ملنگ و مایچه ما میگیم ادوک والا میگن. یا دیگر خلک چې کباب یو څه کم خوري په نسبت نه ماشاءالله کباب هم میخورن ملنگ و مایچه دیگه زیاد میخورن. ملنگ و مایچه ما
دیگه خلاص میشه، واقعا زود خلاص میشه. این اکثر وقت همراه ما جنجال میکنه مردم که چرا ملنگ مایچه تان کم است، چرا برای ما نمیرسه. خلاص شد یعنی میالی هم شاید ملنگ مایچه ما بانه خلاص میشه زودتر. دا ونه ته ووایه چې فعلا دپاره تاسو سره څو نفر دلته په کار مصروفه دي، تاسو سره کار کوي؟ همراه ما تقریبا 10 کسان کار کوي، 15 کسان شته. دا راته ووایه تا خو مخکې یادونه وکړه که نه چې زموږ د مولین کباب ډېر زیات مشهوره دی او د دې هوټل نوم کندوز کباب دی که نه؟ دې لپاره د استادان د کوم ځای راوستي دي؟ زموږ استادان د کندوز ده، کباب جوړوي د کندوز ده، قابلي جوړوي د مزار ده، مولنګ پلاو قابلي هغه شیان جوړوي د مزار ده، هغه چاینکي هغه استاد جوړوي هغه هم د کندوز ده، شریاخ کې جوړوي هغه د تخار ده، دغه ورور ده د تخار شریاخ استاد ده. تا نو ماشاءالله بیا بیخي په ګوته ګوته باندې ټول کړي راوستي دي دلته. ټول ګلچین کسان ده زموږ راغلی ده. هغه ورور د لغمان ده، زموږ د کابل سره کار کړی ده، هغه هم زموږ شاګرد ده. اصلي د لغمان ده، د کابل دغه برنجونه کار کړی ده، 4 کاله کېږي. ځکه ماشاءالله مشتریان دې زیات دي که نه، خدمات هم صحیح دي ځکه خوشحاله دي. ستر رقم و د مشتریان نظر ستر رقم و. او موږ چې کوم مشتریانو سره خبرې وکړې انشاءالله ټول خوشحاله او راضي وو. خوراکونه صحیح دي خو چې وروسته به همداسې فوکس وکړي او همداسې صحیح. انشاءالله ما دیگه هم کوشش میکنیم که برای مشتریای خود غذاها را بسیار منظم جور کنیم. یگان تا که برشان نمیرسه دیگه یک ذره دیر برشان میرسه که صدای مرا میشنون، لطفا دیگه یک ذره صبر و حوصله کنن، به خاطری که کباب ما بسیار 2 کورم است، هنوزم رسیدگی کم میشه برشان. خواهش ما این است که حوصله کنه برشان، انشالله نان میرسانیم برای کلشان. اگر خفه باشه از ما دیگه خفه نشن، به خاطری که غذای ما یک ذره بازم هرچی کوشش میکنیم یگان وقت 20 دقیقه 15 دقیقه 25 دقیقه 15 دقیقه انتظار کوي دلته مشتریان دمونږه. په همدې هیله ډېره مننه. نور د څه پلان دی آینده لپاره چې به دلته نور کوم څه اضافه کوي خوراکونو برخه کې تر څنګ نور برخه کې؟ آینده لپاره یو 3 قسمه غذا نور هم شته، راځه دغه وګوره انشاءالله فالو. یک پیام برای مردم جلال آباد داریم که منتها دمی فعلا در 4 اطراف ما اول بار ما جور کردیم اصلی کندوز کباب هم دغه ده، مرکزی کندوز کباب هم دغه ده. ورورا در تقلبی باندی بازی نخوره. ما ولیگه چی میگه در شما؟ ما میگیم بازی نخوره، ما ولیگه ما ولیگه. ماما ستړی مشي په خیر راغلی. خیر بنه بیا جوړ است جوړه کې جوړ تاغلا است. ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسه. ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ پر فضل خدا. زیاته مننه. نوم دې راته واخله. نام شریف الله. شریف الله، ته کوم ځای څخه ته راغلی دلته؟ جور کې شده آمده میم نان میخورم دیگه. تا دلته کار کوي؟ زه آشپزم. آشپز یې؟ آشپز هستم، آشپز سیار هستم. نه همدې کندوز کباب کار کوي که نه جلال آباد کې کار کوي؟ جلال آباد کار کوم. او اصلي د کوم ځای؟ مزار شریف. مزار شریف. ته چه شی ښایسته پخولی شي؟ چیزی که باشه، فیرنی باشه، قابلی باشه، روشت باشه، 2 پیازه باشه، مرغ باشه. یک دیگه او تو چیز نیست که از دست ما نمانده باشه. کلش پخته کردم. نو ماشاءالله هر شي کې به تکړه یې.
راغلاست ان شاء الله. تاسو کله سیاره شپږی کوي کنه اکثره چی پخې ډیر قابلی ازبکیست، روشت است، دو پیاز است، قورمه است، چپس است، فیرنی است. این چیزا کلا دا نور د شاګردان دي که څنګه؟ این کاراکاری والاست که ما آشپز عزیزم. این برادر ما زرنج داره. دا راته ووایه چې په جلال آباد ښار کې څنګه کندوز کباب ته پیښه وکړه، څنګه دلته راغلی؟ بس دیگه سمت ماست دیگه، نانش خوبیش است. جلال آباد مردم که از نان پاکستانی جور میکنه، ما این چیزا خوش داریم، نه اینجا نان میخورم. نه خوندور دی که نه دی؟ بیخی اساس. تا خپله چی خوښ شو دلته؟ تا خپله چی خوښ شو؟ ما کباب میخورم، سیخ کباب. خالی سیخ کباب؟ خودم آشپز هستم، قابلی دل من نمیشه، سیخ کباب میخورم. ډیره مننه. موږ ځوانانو ته د پیغام څه دی ننګرهاریانو ته؟ خیر ببینه خانه آباد. تشکر از مهربانیتان. خو ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو، تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پای پورې ولیده. دغه ونو په جلال آباد ښار کې د رمسال چوک کې کندوز کباب مرکزي څنګه نو ماشاءالله دغه چې دا غټه او لویه څنګه ده د دې کباب تر څنګ نور خواړه تاسو ولیدل موږ سره فوق العاده او ډېر زیات عالي دي او ماشاءالله ډېرې هیوادوالې خوښوي او د ننګرهار زیاتره اوسېدونکو دغلته راځي تر څو دا خوندور کباب وخوري. تر څنګ یې مولنګ پلاو چې ډېر زیات مشهوره دی او استاد هم د مزار شریف څخه دلته خاص دغه مولنګ کباب د پخولو لپاره راغلی دی تر څو په مزه او په عالي کیفیت سره یې برابر کړي. نو هیله من یم چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا له نو ښې چارې لوی الله مو مل شه.